بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پر ما باندې د یو چا $4000 پور باندې دی. اوس زه د خپل غټ موټر ټیله ورکوم، هغه یې زما څخه په $9,500 غوښتې ده، ما نه ده ورکړې. اوس خلک وایي دا خو پور دی، باید تې ګرانه پر حساب کې. نو دا اوس په پور کې چې سړی شی ورکوي، د هغه او د دې نغدو فرق شته او که نه شته؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ده پیسې پر تا باندې دي. اوس د هغه پیسو په بدله کې ته یو شی ورکوې، نو هغه پیسې خو یې ستا سره شته. دی د هغه پیسو په بدله کې ستا څخه ټیله غواړي. پیسې د مخکې درکړي دي، ټیله ته اوس ورکوې. دا اصلا بله سودا ده. دا ستا او د ده رضا غواړي، رضا د متعاقدینو. عاقدین یعنی بائع او مشتری چې پر کومه خبره سره رضا سوه، بس همدا خبره ده. که دی ستا سره پر د هغه $9,500 موافق سي، هم سودا صحیح ده. که تر هغه په کم راضي سي، که تر هغه بالا راضي سي، سودا صحیح ده. یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې ده تا ته پور درکړی دی، د ده خپل شرعي حق دی. دا چې تا ځنډولی دی، که دې قصدن ځنډولی و، تا ته شرعا جایز نه دی. که دې د عجز په وجه باندې ځنډولی، نو ته به د ده احسان لامنې او داسې به نه کوې چې د ده پور در باندې دی، ته نو د 10 شی په 15 پر حساب کې. دا که څه هم د ده د فتوا له مخې خو غاړه وځي، خو شرعا تا ته مسئولیت دی. ته به داسې نه کوې. دی خو ستاسې خپل حق غواړي، نو ته په خپل حق کې د ده سره زیاتی مه کوه چې د 10 شی په 15 پر حساب یې، یا د $9,500 شی په 10,000 پر حساب یې. دی خو مجبور یې چې خپل حق ترلاسه کړي. نو ته د ده د مجبوریت څخه استفاده مه کوه. د ده چې کوم شرعي او قرآني حق دی، هغه صحیح ور ادا که. نو صحیح ادا دا ده چې په روز نرخ باندې حساب که. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تعليم القرآن إسلامي راديو.